چې برما تېرېږي پرې چت مې تېرېږي ما وویل او د بازار ته خدای دې نوت یو څوک وي تاسو غوښې درته راوړلې الله د چا د خدای ما وکړي سلام علیکم علیکم یک شیر دی یک شیر دی سری ماشه موره سری ماشه چیش دی پخکړی دي نن دا وړم د بل څه راوړي دا وړي دي دا مو دی وړي دا وازګه ده د وازګې کې خاصه نه راکړي ولا کده بل پیدا کورې کده وړو خیر په ګرد مخه دا وړي دي نن شپه د دې مور نه ځکه خدای نه زید باندې دا وړو کله دا بل کو وړي مو دي وړي مې دي انا ولا من دار ما وكذا خلف ورقاد مخر وخلف جداي بلاك كاس ما يفهمون ولا فارسات ما بينا تفهمون ما بينا كذا قال ما بينا مو دخلاي تعالى دخلاي شيء ما من قد بس بجلاتي هيك هذا دبل درجة جاو كنا جورم فهم لا نن به یک زدر ته پوخ کاله سمه ده استعدي ما زاش لا دي واخا توكم خداله دي بقول لك ولا وما اقرب وچا وخت اشتاره کړه غږ نو دي بل دوستانو دا وازګه ده یو چا په خیرات کې ور کړی ده سواز څه ده کنه وای سبې ویزو و د پسه د سپینه نه پسه دا درګه جا کوم په شینه شل افغانۍ درکې په شل راکې دا هغه خلک خبر دي ولکه په کور کې خدای شي لاله دا چې تیرا چې دا الماجي دا راکې نور راکې پیژنم دا هم د وسیدو ځای ته د وسیدو ځای پکښ راوړم دا هم د وسیدو دا هم د وسیدو ځای دی بس نه مورم په دغه ځای یوازې اوسېږي هېڅوک هم نه لري لا لا دي ما خربوا لا ولا من فوق خدای ته ما ګورته الله ارمان دې تاسو کتاب ما نظر کړل الله نظر مهربان دې باندې الله نظر مهربان دې باندې الله دا ما شام پرې سر جاله مخ افغان سره دې ځای مخ علم دا دې الله په دا کور کې چې ورننه زنده خدای شي نه لره ما شام دا ایوایز په دا غسوا کنه چې بل خدای شي نه لره دوستانو ایله کومه ویډیو در سره شیر کړي په سپو پر ګروپو باندې تر څو د دغسې بېوزلو ته د خلکو پام سي او راوځي او د خپل وس مطابق کومک ورسره وکړي که مرسته نه سي کولی دغه ویډیو خپل په سپو په ګروپو کې شریولی سي څونه اوږد عمر یې وکړي دې خیمې الله خدای تعالی دې ستا عمر ما ساتلی وده پلا به دا پیاز نن به مور ته زه غذا ورپکړم په خدای دې مخره الله خالق دې امرونه سر کړي الله خدای دې ولکه اسمان په موږ لولي پر ما مهرباني کړه د الله مهرباني دې باندې وشي الله دې یاد کړه سور قرآن دې ارمان وکړه ستا شاید مځکې ته نه راځي الله د خواري ساعت مه وینه که به زه یو ډاله یم او په دې ماښام کې به زه او زه به د خدای تعالی یوه ګوله ډوډۍ نه پیدا کېږي دعاوې ته وګورئ یوه ګوله ډوډۍ پنځه دېرته بله ته ودرېږي الله دا چې ورسې ورپسې یوه ورځ بالا پسې راواخېستم دغه سره ناست وم هلته ته راغلې د مامو ته سره ناست وم بیا دلته مې ښه مزه کوه دغه په دغه مردار کې چې رېږي ولو لکه د خدای شی لا لرم چې زه د ډوډۍ چای ما ته یو چا ول مریضه وه دا دغه مې هلته پرته ده نقصان هلته پرته ده ټوکه مې تبه مې د خدای په کار لړلې یم دا خلکو د الله جارو کړم یخ مې ووي قرآن مې ووي أنا جوز دوا دي نه ده اخیستې اخیستم دوا دي اخیستې هو اقولي تفاشي بطنه في دوام اخیستې قربان دوستانو څه وخت مو دا رقم غذا خوړلې ده د پسه په دغه کې چې وړي نه وي او د پسه وازګه وي د پسه په واز کې لکه مې دغه نوکۍ دا د چرګ پایڅه کې نن نه ولاړه چرګ پایڅه کې لاندې چې د چرګ پایڅه کې نه چې سم دم سربسته چرګ یو څوک درته راوړي چې څنګه دعا ورته کوي خدای دې ما ته ته وڅرګې الله دې دا دنیا و دنیا سمه کړي الله دا نن میاشتې ته ویل ما د خدای پر دی ما ته پنځه سوه چرګ پایڅه کې اخر الله ما دې مرګ شي ما دې په خدای ته ته وڅرګې څو درکوي د ورځې شل راکوي شل راکوي په کور کې شل افغان دا دې ما سم زنګ راته وویل ګوله ډوډۍ راکړه دا دې اوس وایي خدای دې وزونه زنګ درته ووایي چې په کور کې چې کار کوې کالي ورسې پورې ګوله ډوډۍ خدای دې وزونه ورکړي
انا والعالمین دې نه خرابوي ستاسو سره دې خدای ارمان وکړي. اوس څه شي ته ضرورت لري ډېر څه شي؟ ډېر دغه چای نه لرم، دغه د ژمي شی نه لرم، وړه نه لرم، ولکه د خدای ګرد وړه لرم، وریجې نه لرم، غوړي نه لرم، نه جوړ یم د ادواره ته پرته ده. پر مټ کې ملاک د بل په لاس کې دی، د بل په لاس کې دي؟ د بل په لاس کې مې راکړي د هر څه د ماښام ورله 2 دانې به راکړي، 2 دانې راکړي چې او سره مې وخوړل، بل دی ووسم الله چې زه به دغه کوم خدای تعالی دې زما توب سوري ماښام په دا کور کې وګرځم د خدای شی نه لري ورځې لا ولکې ماښام وایي د ماښام د ورځې ولکه پېژنم دا د بل مسلمانان کړي دا وړي دا یو چا په خیرات کې خیرات درګاه مې جارو کړي دا کور مې جارو کړي ښه دا په دغې کې په مزدورۍ کې ده په کار کې مزدورۍ کې هله مزدوري لا پر ما ودرې مزدوري لا څوک نه کوي تسپنسر د څه وکړي دا وایي په کې چې څه رقم پر دا کثافاتو باندې د کاغذانو شیان ټوله څه وکړم دا د خدای دیوال مې خپله ووت دا دیوال نه جوړ کړ څوک نه و چې کومک در سره وکړي یو لکه یو لوټه خو د خدای بندلی شي ګله دا کورو ګله نه راکوله دلته مې غارګډۍ دا سړي تزاري وکړې جوړه کړې دا غارګډۍ دا مې وکړه الله زما په ډول د خدای سپیله نه کړي الله زما د خدای چاته خدای نه ورکوي چې پر ما تېرېږي پر هېچا دې نه تېرېږي به وایي او د غاګر ته خدای دې نه ورکوي له بهر مش بقول ما لا جبرت هذا الناس ايوه بس ما انت بارسل ممكن تلتاك راكي تو ممكن بارسل داوي لو خدای دغه زمون سره لري هغه مدخل اسمه په لري بس خدای دې رحم وکړي په دغه کې به خیر الله العالمین مخرب تا پر ما به مانو خدای مې باندې الله کې درخله اوس کوم راخیسته یو څوک وي تاسو غوښې درته راوړلې الله دې چا د خدای ما وکړي انا مزه چې دې یو څوک راغی مثلا خدای پاک یو څوک در باندې مهربانه کوي پاک دې دار ما وکړي ما سم به قران چې په باسو مې وکړي الله دا د خدای د وچه زور اډوډه کلکه ده لکه د بارل ته پرته د خدای د وچه زور اوس خو بیا چې دغه بیا خو به دا نه خوري دا خو دې مریضي یې انا څوک چې غوښې در څه دغه سي الله غوښې ما ته څوک راکړي لکه ما ته غوښې مثلا یو څوک پیدا سو غوښه درته راوړي خدای دې غیر ما وکړي خدای دې نه غواړي الله خدای دې نه غواړي په ما تور دل ګناهکار نظر کوي خدای دې الله ما دې ما بابا یې راشد خدای نه ورکړي راځه انا ما لسه کوم دي ډوډۍ دي کومه ده انا قربان سم ډوډۍ ما ته مې د کړه د تا وسره د غواړي دا ما څنګه وسلای سمال ته تاسو ډوډۍ نه و ده تیرا واخه سرخان یې راواخه جت اسه دغه ته ور دغه سرخان دی دغه کور دی سرخان دی ما دې دغه سرخان سرخان دې مې ډوډۍ ده بل کور مې راوړې ده لا دا دې برای دا ابو سلمان نه ولا ود اسلام را کړل دا بل کور ده په دې دغه د مور د نن شپې غذا د دوستانو کوم د دې ویډیو څخه خبر نه راځي پس په کوم مرسته تاسو نه کیږي پس په یو سره شیر کیږي دغه سي کورونی د سفرسته کورونی خلکو فکر سی ورته او د الله ساتو باسم دا نن دی دا دي ورته ګور دا دي چای دي دا دي پلمیش چای من نه دا دي دالي دا دي نور دالي الله د خاريسات دا دي براده الله کوزه داله دا دي غوړي دي دا دي وريجي دي الله خاريسات مې او دا دي موړې الله غوښه د الله نظر ته باندې وشه سيسو الله خدای ما ته تا وڅه خدای دې ما وکړ خدای دې الحمدلله ستر خدای دې ابل کړ اسمان دې په مور لړې